موسی علیه السلام په لاس کې لکړه ده. اوس په ظاهره خو لکړه ښکاره کېږي. الله پاک ورته وایي یا موسی ما تلک بیمینک یا موسی، ای موسی دا ستا په لاس کې څه شی دی؟ موسی علیه السلام ورته وایي هی عصایه دا زما لکړه ده. او بیا موسی علیه السلام پایدې به شروع کړلې چې د دې دا پایده ده. اتوکل علیها، زه پر دې باندې تکیه کوم. بیا موسی علیه السلام الله پاک ته فرمایي واحش علی غنمی، په دې باندې زه خپلو پسو ته له درختو څخه پاڼې په راغورځوم. وفیها معارب اخرى، په دې کې ډېرې نورې فایدې دي. اوس خو په ظاهره باندې لکړه ده او موسی علیه السلام و الله پاک ته فایدې بیانوي چې زه پر دې تکیه کوم، پسو ته پاڼې په راغورځوم او په دې کې نورې هم ډېرې فایدې دي. الله پاک ورته وفرمایل چې ته دا لکړه تسه کړه. ده چې لکړه تسه کړه له هغه څخه لوی اژدها مار جوړ شو. موسی علیه السلام جن وبېرېدی. موسی علیه السلام هغه لکړه چې ده یې فایدې بیانولې، ده یې نفع بیانولې، هغه لکړه د نقصان والا وګرځېده. د نفع بجای د نقصان والا وګرځېده. جن وبېرېدی، جن پر شا سو. الله پاک ورته وفرمایل چې جن بېرېږه مه، بیرته لاس ور واچوه. موسی علیه السلام چې بیرته لاس ور واچوي هغه بیرته لکړه سوه. له دې څخه معلومه سوله ده چې د نفع او د نقصان دا اسباب نه نفع لري نه نقصان لري، او دا نفع او نقصان چې ګرځي دا د الله پاک په حکم سره ګرځي. موږ په کار دی د نظر بجای د خپل عقل بجای زموږ یقین د الله او د الله د رسول پر خبر باندې